این یک مرکز آموزش حرفه‌ای زنان در بخش شرقی قندهار است. در این مرکز زنان فقیر در حال حاضر مشغول پراگیری صنایع دستی، خیاطی و نجاری هستند و از خانواده های خود مراقبت می کنند. شالا که ریاست مرکزی بر عهده دارد میگوید که آنها علاوه بر آموزش زنان وظیفه بازاریابی محصولات خود را نیز بر عهده دارند. خانم شالا میگوید که هدف اصلی این مرکز کمک به زنان فقیر برای ایجاد اقتصاد است. دا د خرڅلاو لپاره زه خپله یو تجاره یم، زه خپله غواړم چې دغو ښځو ته مارکیټ پیدا کړم او د دغو ښځو پروشات په مارکیټ ته یوسم او نوښتګاو ته یوسم، خرڅ یې کړم او دوی ته هغه لاره هم ور وښیم، په ذهن کې هغه لاره دوی ته هم ور وښیم چې دوی هم د خیر سره د دغه څخه نیستۍ څخه ووځي او دوی د خپل ژوند په باندې پوه سي او خپل اقتصاد پیاوړی کړي. نو دوی ته هغه لاره زه په خپله او د دوی مارکیټینګ زه په خپله ورکوم، خپله یې ورته پیدا کوم مارکیټینګ. از سوی دیگر زنان شاغل در آموزش حرفه‌ای در این مرکز میگویند که آموزش مسلکی به آنها کمک کرده است تا اقتصاد خود را تقویت ببخشد. خپله کونډه میړه مې شي سوې ده، اوه کاله کېږي، یتیمان مې په غاړه کې لوېدلي دي، د کور سرنوشت والا نه لرم چې ډوډۍ را پیدا کړي، همدا به زده کړو، بیا به خپل عیال ته ډوډۍ پیدا کړو. نام معادله زیاد تغییرات آورد از زندگی. من نانآور خانه هستم، این میکروشنیل نام میدیم تا که مؤسسه است اینجا ما کار میکنیم، میتونم که اقتصاد خانه خود از زمین ما پیدا کرده بتانم. په ژوند دون تغییر راوسته سي چې زه یو ګټه ځینې واخلم، د کور مثال در مخ مې کالي ورکول یو بل چاته اوس خپل په کور کې جوړم، پیسو دپاره به مې یو لاره سي، یو کار به مې په وسي، د پیسو کار به مې په وسي، د کور کار به مې په وسي، د ځان کار به مې وسي. هرچند در چند سال گذشته میلیون ها دلار برای بهبود وضعیت زنان در قندهار هزینه شده است، ولی زنان باز هم با مشکلات جدی روبرو هستند.